د کابل پر ځای کندهار کې د وزیرانو شورا غونډه د ملا هیبت الله تازه امر او غبرګونونه جزئیات دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ملا هیبت الله د وزیرانو شورا په 2 ورځنۍ غونډه کې یو لړ پریکړې کړې دي. کندهار کې د ملا هیبت الله په مشرۍ د وزیرانو شورا غونډه شوې ده. په خبرپاڼه کې چې دوله مجاهد لخوا خبره شوې راغلي چې په دغه 2 ورځنۍ غونډه کې د دوی مشر له ټولو طالبانو غوښتي چې باید ټول چارواکي د ولس خلکو په خدمت کې ناغېړي ونه کړي او ځانونه د ټول افغانستان سره تړلي وبولي. دارنګه له طالبانو غوښتل شوي چې د خلکو سره داسې چلند وکړي چې هغوی د حاکم نظام سره مرستې او همکارۍ ته وهڅوي. د خبرپاڼې په بله برخه کې راغلي چې مسؤلیتونو سپارل د خوښۍ او بیرته اخیستل یې باید د خفګان وړ نه وي. دغه شان په دغې اوږدې 2 ورځنۍ غونډه کې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د ورتګ راپور هم ورکړل شوی و او د صادراتو، وارداتو او ترانزیت په اړه غونډې ته معلومات ورکړل شو. خو دا نه دي ویل شوي چې په پاکستان کې د افغانانو د یرغمل شوو آبي سارو شتمنیو په اړه به خبرې شوي وي او که نه. د سلګونه زره ستنول شوو افغان کډوالو په تړاو همدومره ویل شوي چې ملا هیبت الله اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ستنو شوو کډوالو خدمت ته د چارواکي موټې بډ وهي. په ټوله کې په دغه خبرپاڼه کې د نجونو زده کړو او میرمنو کار کولو ته هیڅ اشاره نه ده شوي او د نړیوالو هغو غوښتنو په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې وايي طالبان باید د کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ټولګډونه حکومت جوړ کړي. شنونکي وايي دا چې ملا هیبت الله د ذبیح الله مجاهد دفتر هم کندهار ته انتقال کړی او اوس پکې د وزیرانو شورا غونډه هم وشان وښکاري چې طالبان ورو ورو د افغانستان پایتخت کندهار ته انتقالوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.